د ښځې به څنګه پته لګي چې هغې ته جنسي تسکین میلاو شو، هغه خلاصه شوه. که تاسو سره ماشومان وي او یا فیملي سره ناست یې، نو دا ویډیو مه ګورئ، ځکه چې په دې ویډیو کې داسې مواد دی کوم چې تاسو ماشومانو فیملي سره نشي کتی. سلام دوستانو، په خپل چینل کې درته هرکلی وایم او امید لرم چې ټول به روغ جوړې او د صحت جامې به مو په تن وي. دوستانو، که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو دا سبسکرایب کړئ او د ګنټې نشان هم وایي چې زموږ راتلونکي معلوماتي ویډیوګانې په وخت وګورئ. دوستانو، نن ویډیو کې به موږ هغه علامت ظاهرو چې د کوم نه پته لګي چې ستاسې د ښځې جنسي خواهشات پوره شو، هغې ته تسکین میلاو شو. یو دا وي چې هغه به جسم بلکل سست پرېږدي، بل دا ده چې سترګې اړوي راړوي یا به سترګې بلکل بندې کړي، د شرم او حیا ختمېدل، او بل دا ده چې د ښکته نه زور کول یا دواړه لاسونه د خاوندنه تاول او ډیر زیات زور کول، په ښځه خوله راتلل، په غاښونو چیچل او په نوکونو باندې زور کول، او په ډیر زور سره د خپل خاوند نیول، او ذکر د خپلې شرمګاه نه ایستل، بلکې خاوند ځان سره جوختول. دوستانو، دا هغه علامات دي کوم چې به تاسو ته پته لګي چې ستاسو د ښځې جنسي خواهش پوره شو، هغې ته جنسي تسکین میلاو شو. نو دا وه زموږ نوې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي نو ویډیو لایک او شیر کړئ، او د نورو دغسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. د الله په امان.